Assalamualaikum. نن به مونږ د انګلیش 15 نوي الفاظ زده کوو. راځئ چې اول فوبیا وپېژنو چې فوبیا څه ته وایي. بیا چې 15 کم الفاظ دي هغه د دې فوبیا سره ریلیټډ دي. What is phobia? Phobia is fear of a specific object or situation. A phobia is type of anxiety disorder. فوبیا دا یری ته وایي، یو خاص شیز نه یره کول، یو خاص حالاتو نه یره کول، دې ته فوبیا وایي. په نفسیاتي فیلډ کې دې ته انزایټي ډس آرډر وایي. مطلب دا چې یو انسان یره کوي یو خاص شیز نه نفسیاتي طور پر. زمونږ سره ډېر شه فوبیاز دي، خو نن به مونږ 15 فوبیا زده کوو. اولنی ورډ دی زمونږ سره ګلوسوفوبیا، GLOSSO. ګلوسو مطلب سپیکینګ، خبرې، پبلک سپیکینګ چې ورته مونږ وایو. او فوبیا فیر، مطلب دا ګلوسوفوبیا فیر فرام پبلک سپیکینګ. ګلوسوفوبیا مطلب دا کم کس چې د خبرو نه یریږي، هغه تقریر نشي کولی، د خلکو نه یریږي، هغه انټرویو نشي ورکولی، هغه یریږي، په هغې کې یری د پبلک سپیکینګ نه. هغه د خلکو څخه کلاو خبرې نشي کولی ځکه چې هغې ته فوبیا ده، یریږي د خبرو کولو نه. دې ته څه وایي؟ دې ته وایي ګلوسوفوبیا. دویم ورډ دی زمونږ سره سکرپټوفوبیا، SCRIPTO. سکرپټو مین رائټینګ، فوبیا مین فیر. سکرپټوفوبیا مطلب دا فیر فرام رائټینګ in public. سکرپټوفوبیا مین هغه کس چې هغه لیکلو نه یره کوي. مطلب دا چې هغه خپل لیکل چاته نشي ښوی، یریږي، هغه په سوشل میډیا باندې خپل لیکل نشي شیر کولی، هغه یریږي، دې ته سکرپټوفوبیا وایي. زمونږ سره دریم ورډ دی ټیکنوفوبیا، TECHNO. ټیکنو څنګه چې مونږ ته پته ده چې ټیکنو ټیکنالوجي نه وتی دی. ټیکنوفوبیا د ټیکنالوجي نه یره کول، ټیکنالوجیکل ډیوایسز نه یره کول. دې دپاره زمونږ سره بل ورډ هم دی ټیکنوفیر. ټیکنوفوبیا مطلب دا هغه کس چې هغه د ټیکنالوجي شیزونه نه یره کوي، د هغې د استعمالولو نه یره کوي. څوک د کمپیوټر نه یریږي، څوک د ګاډي چلولو نه یریږي، څوک د موبایل د یوزز نه یریږي. نو دې ته څه وایي؟ دې ته وایي ټیکنوفوبیا. زمونږ سره څلورم ورډ دی اکروفوبیا، ACRO. اکرو مطلب چوت، هایټ. فوبیا مین فیر، فیر آف هایټ. اکروفوبیا مین هغه کس چې هغه د چوت ځګونو نه یریږي. زمونږ سره آخرنی ورډ دی بیبلوفوبیا، BIBLIO. بیبلو کتابونو ته وایي، ریډینګ ته وایي. فوبیا مین فیر، فیر آف بکس اینڈ ریډینګ. بیبلوفوبیا مطلب هغه کس چې هغه د مطالعې نه یریږي، هغه د کتابونو نه یریږي، دې ته بیبلوفوبیا وایي. دا زمونږ سره د فوبیا نه 15 الفاظ. دا پیج ورسه لایک کوي، فالو کوي او دا ویډیو شیر کوي. مونږ به روزانه 15 الفاظ شیر کوو، 15 الفاظ مونږ وایو په آسان په پښتو ژبه کې. تھینک یو.